د یو ورور سوال کړی دی چې د هجري د اسلامي کال ختمېدو والا دی او بل شروع کېدو والا دی، نو په دې موقع باندې یو بل مبارکیانې ورکول څنګه دي؟ الجواب په دې باندې انشاءالله په دې نږدې ورځو کې به یو تفصیلي بیان کوو چې یو کال ختم شو نو مسلمان له څه پکار دي. خو دلته مسله د مبارکۍ ده، نو مبارکیانې ورکول د کال په شروع کېدو د نوي کال دا د دین د مشرانو نه او د سلف صالحینو نه نه ثابت. عمر بن خطاب رضی الله عنه په خلافت کې چې کله د اسلامی تاریخ مقرر کړی شو، د رسول صلی الله علیه وسلم په هجرت پورې وتړو، نو د هغه وخت نه او بیا داسې پسې د دین د مشرانو دا نه ثابت چې دوی یو بل مبارکیانې ورکړي. نو دا اسلامي کال دی، پاتې له بیا انګریزی کال شو. نو دا بعض عادتونه دا موږ ته د نورو امتونو نه راغلي چې هغه مسلمانانو خپل عادتونه نه دي. اگر که نن سبا ډېر مسلمانان خو دې نه خبر هم نه وي چې دا کال ختمېدو والی دی، دا یو کار د انګریزي کال سره او دغه انګریزي تاریخ نه خبرې دي، خپل نه خبر هم نه وي. خو بیا هم که دی او که هغه مبارکیانې ورکول دا نه دي ثابت. دومره ده چې بعض علما لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله او داسې نور علما د دې اجازت ورکوي که څوک د مبارکي درکړي نو ته جواب ورکولی شي فقط، خو ته به ابتدا د مبارکۍ نه کړي. که چا جواب مبارکي درکړه جواب کې ورته یو دعا وکړي هغه خبره نه، خو د ځان نه به ابتدا نه کړي. دې ورځو کې د میسیجې په موبایلو کې نشر کول او په فیسبوک باندې او په واتساپ باندې دې قسم کارون نه ځان لرې ساتئ. والله اعلم.